حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې په منبر ناست په دا منبر او د میاشتو په مزل لښکر لري دشمن سره جنګېږي او د لښکر مشر کمانډر ان چیف چې و هغه ساریه و او دې د جمعې تقریر کې حضرت عمر رضی الله عنه دې ځای نه آواز کوي یا ساریتو الجبل الجبل ای ساریه غر نه ځان وساته دې غر ته وګوره غر نه ځان وساته دا آواز یې وکړه او خپل تقریر یې شروع کړه چې کوم صحابه ورته تابعین ناست وو چا وی عمر صاحب څه ناشنا واقع ورته پېښه شوه ځکه یې تقریر په دوران کې آواز وکړه چا وی یاره بوډا دی کمزوری دی پوه نه شو هیبت او جلال خو ذاتو چا تپوس هم نه کړی شو هغه د ساریه لښکر چې څه موده پس راغی واپس چا ترې تپوس وکړه هلکه پلانکې جمعه باندې پلانکي ټیم خو څه ناشنا واقعه نه وه پېښه وی ولې نه څه وی دشمن سره هم جنګ کوو دشمن مخکې دې مونږ ورپسې یو دشمن مخکې دې مونږ ورپسې یو وی دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریتو ای ساریه الجبل الجبل دې جبل نه ځان وساته غر ته وګوره غر ته متوجه شه وی چې ما دا اواز واورېده وی ما وی چې والله انه لصوت عمر قسم په الله چې دا د عمر فاروق اواز دی وی چې شاته مې غر ته وکتل په غر راپسې بل لښکر را روان و که د عمر اواز مې نه اورېدلې مونږ خو مخکې خیال و شاته نو دل کړی به خو چې مې وکتل نو شاته هغه غر والا ته متوجه شو نو هغې ته مو شکست ناست په مدینه منوره کې دی او د میاشتو په مزل لښکر لرې دی د مدینې شریفې نه یې وینم او اواز ورکوي هلته یې اوري دې ته کرامت وایي کرامت شرافت او عزت ته وایي د یو نیک انسان نه د الله د نیک بنده نه دا پکې شرط دی ګورې د الله د نیک بنده نه چې د عقل نه بار یو کار ښکاره شي نو هغې ته کرامت وایي او که د پیغمبر نه د عقل نه بار یو کار ښکاره شو نو هغې ته معجزه وایي خو دا پکې شرط دی چې د الله د نیک بنده د لاس که د یو کوډګر او جادوګر نه د لاس نه څه داسې ناشنا کار ښکاره شو هغې ته به کرامت نه وی که د یو ساینسدان د لاس نه یو کار ښکاره شو هغې ته به کرامت نه وی کرامت او دې څیزونو کې فرق دی کرامت کې استادي شاګردي نه چلېږي هغه د الله را طرف نه او دا ساینسدانان چې کوم ناشنا شی جوړوي هم ناشنا شی وي یا دا ساحران کوټګر چې کوم کار کوي لوټه اوړه کوي پکې اوبه را پیدا شي چاړه په خوله منډي شیشې خوري دا هم ناشنا کار دی لیکن دې کې استادي شاګردي چلېږي یو جادوګر نه بل زده کوي د بل نه بل زده کوي د بل نه بل داسې ده که نه ده د یو ساینسدان نه دغه د جز جوړولو د بم جوړول چل یو زده کوي د بل نه بل زده کوي د بل نه بل زده کوي د دې اسباب مادي وي مادي یو بل نه چل زده کړي نو استادي شاګردي پکې چلېږي د کوډګر شاګرد کوډګر دی د بل نه چل زده کړی هغه د بل نه زده کړی دی او چېرته هم دا اورېدلي دي چې د سلیمان علیه السلام زوی هم به تخت پاوا ګرځو چېرته هم اورېدلي دي چې د نبي علیه السلام مبارک د بوت د نوبو بیدې نو د هغه د نوسونه حسن حسین یا د هغه د صحابو نه دا چل زده کړی نه په معجزه کې او په کرامت کې استادي شاګردي نه چلېږي د هغې داسې اسباب نشته چې یو بل نه سړی زده کړي او استادي شاګردي پکې وچلېږي د هغې ډایرکټ تعلق د الله سره دی الله چې وغواړي د نیک انسان نه به یو ناشنا کار ښکاره کړي چې ونه غواړي نه به ښکاره کوي او ظاهر او کوډګر خو هر وخت چې غواړي هغه خپل کار کوي هغه سره څه اسباب وي خو موږ یې نه نو موږ پرې نه پوهېږو او پیغمبر سره هېڅ اسباب نه د الله ولي سره هېڅ اسباب نه چې الله وغواړي او د پیغمبر د لاسه ناشنا کار ښکاره کړ دا به معجزه او چې الله وغواړي او د نیک انسان د لاس نه یو ناشنا کار ښکاره کړ هغې ته به کرامت وایي